دا ټول فرض عین ترکي هغه سنت چې وروسته هم کېږي هغه کوي. دا ټول د ناپوهۍ نه د سوس کو په ډېرو خلکو چې غټ غټ پټګي مو وهلي دي او غټ غټ واسکټونه هم دي. اول ته امام لګیا وتر کوي او هغه کوي په جمع ټول او دوی لګیا خپل تراویح تنا کوي. دغه به الله ته حج او اوقاف رئیسان او مدیران او وزیر صاحب جواب ورکوي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول علما او داعیانو نه هیله کوم چې د روزي میاشت مبارکه میاشت د افغانان دي که پاکستانیان دي که نور دنیا اسلامي ملکونه خلک راځي هغه د ټول د څه وکړي چې را دي سي حرم شریف کې چې پخوا به 10 رکعته تراویح کېدلې اوس 10 رکعته تراویح شپې کېږي 10 نه کېږي. نو موږ طریقه داسې کړې 10 د امام سره کوو او 10 نور بیا ځان ته کوو. باب سلام سره موږ په دویم چت کې درېږو. هر څونه مسلمانان چې موږ پسې د درېږي دلته تراویح کوو. خو افسوس کوو په ډېرو خلکو چې غټ غټ پټګي مو وهلي دي او غټ غټ واسکټونه هم دي. اول ته امام لګیا وتر کوي او هغه کوي په جمع ټول او دوی لګیا خپل تراویح تنا کوي. دغه اتفاقی راځي مسلمانان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د آیات د قران د مسلمانان باید تفرق کې وانه چو باید ټول هغه وکړو. موږ به 14 رکعاته باید د امام سره وکړو په مسجد نبوي کې او 14 رکعاته بیا غنه ورسته وکړو. 3 رکعاته وتر اخر کې وکړو په جمع او 10 رکعاته هغه وکړو تراویح مونږ وکړو. نو دلته یو غلط فهمي د اکثر افغانان چې دلته راځي دا د حج او اوقاف د وزارت مسؤلیت ګرځي چې هغوی دا کار وکړي دلته خپل هغه راولېږي او د حج او اوقاف ملایان راولېږي علما او خلکو ته وښیي. اول چې افغانستان نه رالیږي دغه ایجنسو والا ته د تعلیم ورکړي چې روزي میاشت کې تاسې ځئ هلته مسجد نبوي او مسجد حرم کې مکه مکرمه کې 10 رکعاته تراویح کېږي اوس 10 رکعاته نه کېږي. نو بعضې کسان داسې کوي هغه 10 هم نه کوي ټول 10 رکعاته تنا کوي. نه تراویح باید په جماعت وسي. 10 رکعاته د امام سره وکړو 3 رکعاته وتر مغو سره وکړو بیا 10 رکعاته تراویح د بیل جماعت سره وکړي. یو د مخکې نور کسان دي ورپسې ولاړي. دا په اسلام کې د هم تکمیل به شي مبنا د دین په احتیاط ده. نو هېڅ هغه به پکې رانیسي بې اتفاقي به هم رانیسي. ټوله په مکه مکرمه کې یو مونځ په 1 لک منځو د دغه نه به محروم نسو. یو مونځ په 50,000 او 50,000 منځو په یو روایت مسجد نبوي کې دغه نه به محروم نسو. نو د حج او اوقاف له ټولو ملایانو نه مې دا خواهش ده او د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت نه چې هغه هلته خلک پوه کړي د ایجنسۍ والا چې څوک عمرې ورکوي هغوی ته د یو ورځ ټریننګ ورکړي. ورته دې وایي چې تاسې هلته مسجد نبوي او مسجد حرم کې مونځ کوئ 10 رکعته تراویح د امام سره وکړئ بیا هغه وتر هم ورسره وکړئ بیا ځان ته یو کس مخکې سي نور کسان د شاته ورپسې ودرېږي تراویح دې وکړئ. اوس خو دلته مونږ وینو غټ غټ پټګي وهلي غټې خېټې دي او غټ غټ واسکټونه اچولي. هلته امام لګیا د الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دوی خپله تنا شروع کړي درز غوبل ولکه افغانان هم شرمېږي مسلمانان هم شرموي باید کې بې اتفاقي مچوي. بیا که ډېر دونه متقي قرار کېنه څادر دې واخله زه بیا خپله کوټه کې کوه هغه 10 رکعاته. دلته ټول خلک ورته ګوري نور خلکو سره خو نه د غټ پټګي سته او نه غټې خېټې سته. دا د افغانانو غټ واسکټونه او غټې پټګي او غټې خېټې دي. نو افغانان ورسره بدنامېږي. دغه د ما خواهش له علماو ده چې په جوماتو کې وي د جمعې خطبو کې وي چې هر څوک عمرې ته ځي مسجد نبوي او مسجد حرم کې دی دغسې یو کار کوي. یو غلط مشهور بلدام ده چې کله جنازه یو ځای ته راشي هلته فرض کفایي چې کله حاضره شي بیا په حاضرو خلکو فرض عین ګرځي. اکثره خلک چې هلته سلام وګرځوي هر مانځه پسې په حرم مکي کې او حرم مدني کې جنازې وي. د موږ افغانان غټ پټګي سره غټ واسکټ سره غټه خېټه سره فوراً سنتو باندې درېږي. د ماښام مانځه کې د باسوتل هم هلته هغه جنازه کېږي. جنازه چې حاضره شي ته موجود وي فرض عین ګرځي بیا نو تا باندې فرض عین ده او نور خو فرض کفایي ده. نو دا ټولو فرض عین ترکي هغه سنت چې وروسته هم کېږي هغه کوي. دا ټول د ناپوهۍ نه ده. دکې به الله ته حج او اوقاف رئیسان او مدیران او وزیر صاحب جواب ورکوي انشاءالله. نو ښه دا ده چې دې دنیا کې خلکو ته دعوت ورکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وما علینا الا البلاغ. جزاک الله خیر اخي.